السلام علیکم. جنرال ضیاء الحق په دور چې په سعودي عرب کې یوه واقعه وسله چې هغه سره اسلامي ملکان ډیر زیات خوفزده او پریشان اسلو. یعنی 1500 کسانو په خانقابه باندې حمله وکړه او دغه خانقابه په خپل قبضه کې واخیستله. نو سعودي عرب چې چوره فوجي دستې وي دغه ډیر کوششونه وکړو خو دغه خانقابه دو واپس به له دغه کسانو نه نسل اخیستلای. دغه چې د دو جانی مالی هر قسمه نقصان هم پچه وسو. نو سعودي عرب پاکستان نه او فرانس نه مدد وغوښته. پاکستان نه SSG کمانډو تلاړه او 2 هفتو چې نه دغه خانقابه له ایغو کسانو نه واپس واخیستله او دغه کسانو چې د کوم کمانډر وو جیمان او د سر نور وو کسان دای زمدیر ونیولل. نو دغه کامیابه کاروایی نه آباده سعودي عرب چې د کوم پاکستان سره دفاعي تعاون وو دا نور ورسره زیات شو. او جنرال ضیاء الحق تصویر د اسلامي دنیا په مخ کې یو هیرو په تور باندې پیش کېده. د پاکستان آرمی له ایغ وخت نرتم که تر اوسه پورې د مقدس مقامات حفاظت کوونکې آرمی ورته وایي. یوه طرف ته د جنرال ضیاء الحق تصویر هیرو په تور باندې پیش کېږي نو په ایغ ټیم باندې بل طرف ته د انډیا په سیاچین باندې حمله وکړه او ضیاء چې د کوم ساکو کوم عزت او وقار و دغه ته ډیر نقصان ورساو. یعنی جنرال ضیاء الحق سیاچین علاقہ خو یې له انډیا نه واپس نه واخیستله خو دا سټیټمنټ جاری کو چې سیاچین یوه داسې علاقه ده چې دغه چې خوار نه پیدا کیږي. که دغه چې خوار پیدا کیږي او که نه پیدا کیږي نو خپل علاقه خو څوک چاته نه ورپرېږدي. جنرال ضیاء الحق دغه سیاچین علاقه خو واپس به انډیا نه واخیستله خو په بدل چې د جنرال ضیاء الحق د انډیا ته ایټمي جنگ دمکي ورکړله او دغه سره دواړه ملکان له یوه غټ له جنګ نه سره پاته سول. کیسه داسې ده چې په 1987 چې براسټیک په نام باندې راجستان علاقې چې دا د انډیا والا ده دغه چې د انډیا جنگي مشقونه شروع کړو. نو جنرال ضیاء الحق ته خفیه اطلاع ملاو شوه چې د انډیا کوم مشقونه کوي دا تا پر کوي دا پتا باندې دای حمله کوي. نو جنرال ضیاء الحق ډایرکټ لاړه انډیا ته او په یو ټیم باندې انډیا چې د پاکستان او انډیا ټیسټ میچونه وو. نو هلته د انډیا وزیر اعظم راجیو ګاندھی سره ملاقات هم وسلو او دا یې ورته وویله که ته چیرې په ما باندې حمله وکړې نو زه به په بدلې چې تا باندې جوهري هتیار استعمالوم یعنی اټم بم به په تا باندې استعمالوم او دا به په تا باندې اچوم. نو انډیا وډارسلله او ګونډریو نه خپل فوج دا یې ورنر لرې کو. نو دواړه ملکان له یوه غټ له جنګ نه الله سره پاته کړه. نو جنرال ضیاء الحق دغه آئین سره چیړو. آئین سره به ده نه لګېدله ده به دا ویله چې دا آئین چې کوم کتاب ده دا یو اسې کتاب ده چې مال د زړه غواړي دا بځکه او یو سیټ ته یې وله. نو جنرال ضیاء الحق په خپلې مرضي مطابق دغه آئین چې به یې ترامیم کول او ده به دا ځکه کول چې زه د ډېرې وخت دپاره په پاکستان باندې حکومت وکړم. نو دغه آئین چې د کوم اسلامي نکات وو نو د دار چیکړه او دغه یې پاکستان چې نافظونې کوشش وکړو. اینی ګلیو په محلو چې د دې نماز پړاو کونې لپاره صلات کمیټۍ جوړ کړې چې کومو خلکو په بینکو چې اکاونټونه وو نو هغو نه د زکات کټ کول شروع کړه. عدالتو چې د قاضیان چینول او شرعي سزاګانې یې هم نافظې کړې. د دې اسلامي نظریاتي کونسل شریعت کوټ او هلال کمیټۍ دا د ضیاء په دور کې شروع سوې وې. جنرال ضیاء الحق په دور چې کومو خلکو به د مذهب توهین کاوه نو هغو ته یې د دې موت سزاګانې هم مقررې کړې. اول به یې د آرټیکل 62-63 دا د آئین حصه جوړه کړه او چې د کومې اسمبلۍ ممبران دي دغو لپاره دا لازمي وه چې دای به صادق هی او امین به هی. او دغه آرټیکل 62 او 63 مطابق د په پاکستان چې یو وزیر اعظم او وزیر خارجه هم دای تحایات نه اهله کړي هم. نو چې چما ضیاء په آئین چې 8وی ترمیم وکړو او دغه چې د 58 اختیارات دای صدر ته ورکړو یعنی صدر ته دا اختیار ورکړو چې دای په خپل مرضی سره دا اسمبلی ماتوای شي. په 1984 چې د ملک چې ریفرنډم وکړو او دا سوال له خلکو وکړو که چیرې تاسو غواړو چې په ملک چې د اسلامي حکومت راشي نو دا جنرال ضیاء الحق په 5 کاله بیا نور په دغه ملک باندې حکومت کوي
او دغه چې د بچیو ته د ووټو حق اختیار هم ورکړ. نو دغه ریفرنډم جنرال ضیاء الحق باری اکثریت سره وګاټو. نو دغه آباده یو کس دا هم ویله چې جنرال ضیاء الحق د اسلام په نام باندې په موږ باندې حکومت کوي. نو جنرال ضیاء الحق آئین چې د چوره اختیارات وو چې چمالي دا د په کنټرول چسله، نو د په 1985 چې پاکستان چې الیکشن وکړ او دغه الیکشن غیر سیاسي جماعتو په بنیادو باندې سلاو، یعنی چوره خلک چې وو دغه پارټیو سره هیڅ تعلق نه وو، دا ټول له آزادو نه ولاړو. یعنی چې چمال دا الیکشن وسو نو وزیر اعظم پر اسمبلی چې بیا وټونه نه وسلو، بلکې وزیر اعظم جنرال ضیاء الحق جان سره هم راوستیاو. محمد خان جنیجو دا دی په ایغ وخت باندې په 1985 چې پاکستان وزیر اعظم جوړ سو او دا جنرال ضیاء الحق ځکه جوړ کو چې دای به ما تابعداري ما خبر به منی. یعنی محمد خان جنیجو دا یو سیاسي سړی وو او د خپل جان خلکو ته جوابدeh ګاڼه. دا چې چمال وزیر اعظم جوړ سو نو د دې اختیارات په خپل قبضه چې حاصلونی کوشش شروع کړ او د ډیر کارونه داسې کول چې جنرال ضیاء الحق نه به پوښتنه نه کوله. یعنی چې چمال روس د افغانستان نه واته نو جنیوا کنونشن چې د کومه معاهده وه په دغه باندې محمد خان جنیجو په خپل مرضي سره دستخط ورته وکړ او چې چمال ډیر کارونه د دغسې په خپل مرضي سره شروع کړه نو جنرال ضیاء چې کوم دا له ده نه ډیر زیات تنګ سو او د دې خپل اختیارات 58 وال استعمال کړه او دا حکومت یې ړنګ کړ او کور ته یې ولاړ. نو نواز شریف ته دې په ایک ټیم باندې جنرال ضیاء الحق سرپرستی ها حاصله وه، یعنی ده به یې د نواز شریف مدد هم کاوه. په ایک ټیم باندې د نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی و، خو د حکومت یې بیا ړنګ نه کړ بلکې دا یې د پنجاب وال نگران وزیر اعلی هم جوړ کړ. جنرال ضیاء الحق په دور چې پاکستان معاشي حالات دا ډیر زیات بهتر وو، ځکه چې پاکستان فرنٹ لاین په تور باندې روس سره جنګېده او کوم ملکان دي چې د روس مخالفه وو هغه پاکستان سره تعلقات ډیر زیات شوو. یعنی یورپی چې چوره ملکان دي دغه په ایک ټیم باندې پاکستان سره تعلقات ډیر زیات دوستانه وو او چې کومې معاشي پابندیانې په پاکستان باندې عالمي سطح باندې لګېدلې وې، امریکې دا پابندیانې درې کړې او پاکستان سره یې مدد هم شروع کړ. یعنی جنرال ضیاء الحق چې د کوم مخالفین وو هغو به دا ویله چې دا یوه مصنوعي ترقي د پاکستان چې چمال د امریکي امداد ختم سي نو دا ترقي به هم دغسې ورسره ختمه سي. نو دا یوه مختصره کهانۍ وه د ضیاء په دور په باره چې ضیاء اصل کهانۍ چې کومه ده اعلی پاته ده. هغه کومه واقعه وه چې جنرال ضیاء الحق او امریکا یې د افغانستان جنگ ترکوزه کړه او هغه چې شامله کړه. 43 منټ هغه د کمانډو جنگ چې هغه چې د لکونو کسان د دغه ایندن جوړ سو څرنګه د یو سوپر پاور ټوکړې ټوکړې سو او روس دا خواهش و چې زه د ګرمو اوبو ته رسایي حاصله کړ. نو جنرال ضیاء الحق د ده دغه خواهش څرنګه یې چکناچور کړ. پاکستان کهانۍ دغسې جاری ده. دا کهانۍ به په بل کیس کې بیا انشاءالله زه تاسو سره شیر کوم. تاسو موږ ملاقات په یوې په نوې ویډیو چې کېږي. السلام علیکم.